د انسان په ښکلا کې د ټولو غټ کردار چې دی که نه دا د انسان د ویښتو دی. د انسان په ښایست کې 80% کردار چې دی دا د ویښتو دی. اوس غټه مسله دا ده چې نن سبا د خلکو ویښتان زر خیږي، ویښتان لویږي. هلکه وایي زما ویښته ډېر زیات لویږي، دا څه مسله ده؟ نو دې یو غټه مسله جوړه کړې چې د خلکو ویښته زر زر خیږي. په کم عمر کې د دې انسان سر خالي شي، ګنجی شي. نو د سر د ویښتو د ختلو سره سره د دې انسان ښکلا هم لاړه شي. څه وجه کېدلی شي چې د انسان په ینګ ایج کې دا ویښته زر زر خیږي او ختم شي، انسان ګنجی شي. نو ګوره د دې یو څو وجوهات دي. د دې هیر فال، د ویښتو د لوېدلو، د ویښتو د غورځېدلو، د انسان د ګنجي کېدلو یو څو وجوهات دي. د څو وجو نه د انسان ویښته خیږي. نو په دې باندې خبره کوو چې د انسان ویښته ولې خیږي او د دې بیا علاج څه دی. هر کله چې تا د ویښتو د غورځېدلو وجه معلومه کړله نو د دې مطلب دا دی چې تا 50% علاج هم معلوم. اوس راځو دغه وجوهاتو ته چې د څه وجو نه د انسان ویښته غورځېږي. په دې کې اولنۍ وجه چې ده که نه دا جینیټکس ده. صحیح ده؟ اولنۍ وجه څه ده؟ جینیټکس. د جینیټکس مطلب دا دی چې د ځینې خلکو خانداني ویښته خیږي. تاسو به کتلي خانداني د ځینې خلکو ویښته نه وي، زر زر د هغوی ویښته وخیږي. چې پلار یې ګنجی نو د هغه بچي هم هغه شانته کي. خانداني جینیټیکلي په هغو کې دا مسله را روانه وي، د ټول خاندان ویښته خیږي. نو اولنۍ وجه چې ده که نه د هیر فال کاز، اولنۍ وجه هغه جینیټک دی چې خانداني د یو خاندان ویښته نه وي، د پلار نیکه ویښتې نه وي نو د هغه په بچو په نسل کې هم هغه مسله هغه شانته کې را روانه. اولنۍ وجه څه ده؟ جینیټکس، خاندان. دویمې وجې ته راځو. دویمه څه وجه کېدلی شي چې د انسان ویښته خیږي؟ نو په هغه کې دویمه وجه ده هارمونل ډسټربنس. هارمونل ډسټربنس. هارمونل ډسټربنس دې ته ویل کېږي زموږ په دې وجود کې الله تعالی ځینې کیمیکلز پیدا کړي، هغه ته ویل کېږي هارمونز. د دې هارمونز د دې کیمیکلز کار څه دی؟ زموږ په وجود کې مختلف قسم چینجز راځي. دغه څوک راولي؟ دغه دا هارمونز راولي. په دې کې ځینې هارمون داسې دي د هغوی ریسپانسیبلیټي، د هغوی ډیوټي دا ده چې هغه د انسان ویښته راوخیږي. صحیح ده؟ لکه ځینې هارمونز کار دا دی چې هغه د انسان اواز پیړوي. د سړو اواز جدا دی، د زنانو اواز جدا دی. د زنانو وجود یو شانته کې دی، د نارینه وجود بل شانته کې دی. د سړو ویښته جدا دي، د زنانو ویښته جدا دي. دا کار چې دی دا د هارمون دی. ځینې داسې هارمون دي د هغو ذمهواري دا ده چې دا ویښته راوخیږي. اوس کله کله په دغه هارمونزو کې څه ډسټربنس راشي، څه مسله راشي، نو د دې هارمون د ډسټربنس په وجه باندې د انسان ویښته بیا پرېوځي. دا دویمه وجه چې کله د انسان په وجود کې د هارمونزو څه ډسټربنس راشي نو دا دویمه وجه ده چې د دې انسان ویښته به پرېوځي. راځو درېیمې وجې ته. درېیمه وجه څه کېدلی شي چې د انسان ویښته خیږي؟ هغه ته ویلی کېږي سټرس. سټرس څه ته ویلی کېږي؟ سټرس تاسو ټول به پېژنئ. یو انسان دی ډېر زیات سټرس اخلي، ټینشني دی، سوچي دی، هغه باندې څه پریشر دی، هغه پریشانیانو خفګانونو راګیر کړی. سټرس، انزایټي، ډپریشن، خفګانونه، پریشانیانې دا مسلې دي هغه ته. نو کوم انسان چې ډېر زیات سټرس کوي هغه باندې پریشانیانې ډېر دي، ټینشنونه یې ډېر دي، سوچونه فکرونه ډېر کوي، نو د هغه ویښته به غورځېږي. دا یو بله وجه ده. تاسو به کتلي کوم خلک چې ډېر زیات سټرس اخیستی که نه او ډېر زیات پریشانیانې په هغه باندې راځي، ډېر زیات سوچونه او فکرونه کوي، د هغو دا ویښته وخیږي، د هغو سر ګنجی شي. نو درېیمه وجه د هیر فال چې دا هغه سټرس دی. راځو څلورمې وجې ته چې څلورمه کومه وجه ده چې د هغه د وجې نه زموږ ویښتان غورځېږي، ویښته زموږ لویږي. څلورمه وجه چې ده که نه ځینې خلک لاړ شي د بازار نه د کاسمیټک دکان ته ورشي، د خپلو ویښتو له جل راخلي، ویکس راخلي. هغه جل هغه ویکس د سټیرایډو نه جوړي. هغه جل هغه ویکس چې دی په خپلو ویښتو باندې لګوي نو عرضي طور د ده دا ویښته سیده شي، خو په دغه کې زیاتره سټیرایډز موجود دي. د دغه ویکس د دغه جل د وجې نه د ده ویښته پرېوتل شروع شي. نو بله غټه وجه چې ده څلورم نمبر هغه دی جل یا ویکس. مختلف قسم ویکسز دي او جلز دي چې خلک په ویښتو باندې لګوي د عرضي فایدې دپاره، خو مستقل طور دا انسان د ویښتو نه محرومه کړي. د دې انسان بیا ویښته ډېر زیاته کېږي. نو دا څلورمه وجه ده چې جل او ویکس خلک لګوي، غیر معیاري جل او ویکس لګوي. پنځم نمبر وجې ته راځو. پنځم څه وجه کېدلی شي چې د انسان ویښته پرېوځي؟ هغه دی نیوټریشنل ډیفیشنسي. نیوټریشنل ډیفیشنسي نیوټریشنل ډیفیشنسي دا دی چې یو انسان دی هغه متوازن خوراک نه کوي. د هغه چې کومه غذا ده
کوم ضرورت چې د وجود ته دی د کوم خوراک ضرورت چې د وجود ته دی هغه دی پوره نه اخلي. یعنی مقصد دا دی د په خوراک کې د وټامینز کمی دی، خاص کر د وټامین ای کمی دی، د په خوراک کې منرالز کم دي، د په خوراک کې پروټینو کمی دی. نو کله چې یو انسان مکمل زبردسته متوازن غذا نه اخلي د په نیوټریشن کې څه ډیفیشنسي ده، څه کمی دی، یا پکې وټامینز کم دي یا منرالز کم دي، نو د نیوټریشنل ډیفیشنسي د وجې د ویښتو ته پوره خوراک نه میلاویږي. دا وجه ده چې د ویښته به کمزوري، دغه وجه ده چې د دې انسان ویښته به پریوځي. نو پنځمه بله غټه وجه چې دغه نیوټریشنل ډیفیشنسي ده. راځو شپږمې وجې ته. شپږمه کومه وجه کېدلی شي چې د هغه د وجې نه زموږ ویښتان پریوځي. نو شپږمه وجه چې زموږ سره ده هغه ده سم میډیکیشن. ځینې میډیسن داسې دي چې د هغه میډیسن د استعمال د وجې نه د خلکو ویښته پرېوځي، خاص کر په هغه میډیسن کې د کینسر دپاره چې کوم میډیسن استعمالیږي، کوم ټیبلیټس استعمالیږي، نو د دغه میډیسن د استعمال د وجې نه د انسان ویښته پرېوځي. دا یوه بله وجه ده چې ځینې میډیسن زموږ ویښتان وزاري. د دې نه وروسته یو بله وجه چې کېدلی شي په اووم نمبر باندې هغه دی ایجنګ، زموږ عمر. کله چې د انسان عمر سیوا کېږي نو د ویښته به پرېوځي. دا د عمر سره هم تعلق ساتي. د وجود بیا هغه شانته کې تیاری نه کوي څنګه چې د یو نوجوان وجود هغه شانته کې ترقي کوي، داسې د عمر تېرېدو سره د انسان وجود بیا هغه شانته کې تیاری نه کوي. نو د عمر سره سره ویښتان کمزوري کېږي، د دې د وجې نه بیا ویښتان پرېوځي. دا زموږ څه بله اوومه وجه ده. یو بله وجه زه تاسو ته ویم، اتم نمبر او اخرنۍ وجه زه تاسو ته ویم، هغه وجه څه کېدلی شي؟ هغه وجه ده واټر. اتم نمبر باثینګ واټر. د باثینګ واټر نه مقصد زما دا دی ځینې خلک په داسې علاقو کې پاتې کېږي چې د هغه علاقې اوبه نه ښه. د ځینې علاقو په اوبو باندې چې ته ولامبې نو هغه ستا په ویښتو باندې اثر کوي، هغه ستا ویښته ډېر زیات غورځېږي، په هغه کې نمکیات ډېر زیات سوی وایي. نو د ځینې علاقو اوبه نه ده ښه، د دې د وجې نه هیر فال کېږي او د انسان ویښته پرېوځي. دا د اوبو سره هم تعلق ساتي چې د دې علاقې اوبه څنګه دي. اوس راځو دې خبرې ته چې د دې هیر فال علاج څه دی. یو انسان دی د هغه ویښته غورځېږي، د دې علاج به هغه څنګه کوي؟ نو ګوره یو خبره تاسو یاد وساتئ که نه، ځینې خلک زموږ په معاشره کې ډېر عجیبه، څوک وایي په شوملو باندې سر وینځه، څوک وایي په نارنج باندې سر وینځه، څوک وایي په انډه باندې سر وینځه، څوک څه وایي څوک څه وایي. خو دا د خلکو خپل یو سوچ او یو فکر دی، دا علاج نه دی. صحیح ده. پکار دا چې د کوم انسان ویښته پرېوځي نو چې دی یو ښه ډرماټالوجست ته لاړ شي، دی ډاکټر ته لاړ شي. اول د معلومات وکړي چې څه وجې نه زما دا ویښته خېږي. که په دې کې کومه وجه وي او دا معلوم شي نو پکار دا چې انسان په هغه باندې خپل کار وکړي، نو بیا به د ویښته کنټرول شي، ویښته به بیا د نه خېږي. خو چې دې انسان ته پته نه وي چې زما ویښته په دې کې څه وجه کېدلی شي چې ویښته خېږي، او دی کله وایي په شوملو یې وینځه، کله وایي په نارنج یې وینځه، کله وایي په چي باندې یې وینځه، کله وایي په انډه باندې یې وینځه، دا علاج نه دی. نو ښه خبره دا ده چې انسان اول د دې معلومات وکړي. په دې کې بلا شي ځینې شیزونه په دې کې داسې دي چې هغه موږ معلوم بغیر د ډاکټر د تلو نه موږ په هغه باندې کار شو کولی، د هغه علاج شو کولی. لکه مثال څنګه؟ مثال دا دی که نه، په دې کې سټرس دی، د سټرس د وجې نه مثال زموږ ویښته پرېوځي، د ټینشن د وجې نه. په کار دا دی چې خلک په دې باندې کار وکړي چې هغه خپل سټرس ریډیوس کړي، هغه خپل دا سوچونه، دا فکرونه، دا غمونه، دا پریشانۍ، دا شیزونه لږ کم کړي. دا سوچونه د ویښته پرېوتل به بیا په کنټرول کې شي. مثال دا جل لګوي یا ویکس لګوي، د دې د وجې نه د ویښته خرابېږي او لویږي، غورځېږي. نو په کار دا دی چې دی دا سټیراید جل یا ویکس لګوي، په دې باندې سوچ وکړي، دا شیزونه ختم کړي. دی د جل نه لګوي غیر معیاري، دی د ویکس نه لګوي په ویښتو باندې چې د ویښته پرېوتل سټاپ شي. فار ایگزامپل د په نیوټریشن کې ډیفیشنسي ده، د خوراک کې کمی دی، د هغه شانته کې خوراک هغه شان غذا دته نه میلاوي چې د ویښته په برابر گروث وکړي. مثال د په خپل نیوټریشن باندې سوچ وکړي، په خپل خوراک، په خپل بیلنس ډایټ باندې توجه ورکړي چې د په خوراک کې وټامینز پکې، منرالز پکې، چې د په خوراک کې زنک پکې، چې دا شیزونه د نیوټریشن دته برابر شي نو د ویښته به گروث شروع کړي او د ویښته به روان شي. فار ایگزامپل د څه میډیسن استعمالوي چې د هغه د وجې نه د ویښته پرېوځي، په هغې باندې دې سوچ وکړي. یا د دې نه علاوه د دې علاقې دی په کومه علاقه کې چې اوسېږي د هغه علاقې اوبه نه دي ښې، دی په هغه باندې سوچ وکړي، دی خپل لایف سټایل لږ چینج کړي. نو ډېر حده پورې موږ د دې نه خپل علاج کولی شو. که یو انسان ته د دې وجو نه
کېدلی شي چې د ویښته پرېوځي نو په کار دا چې دی په دې باندې فوکس وکړي چې د څه د وجې نه چې کله تاسو وجه معلومه کړه چې د دې د وجې نه زما ویښته پرېوځي نو بیا د هغه علاج اسان شي. په دې کې مثال ځینې داسې ده چې جینیټکس دی. د جینیټکس علاج ته په کور کې نشي کولی چې خانداني ستا په خاندان کې دا مسله را روانه ده ویښته پرېوځي دا علاج ته په کور کې نشي کولی. یا مثال هارمونل ډسټربنس دی هارمون یا ډېر سیکریټ کېږي یا کم سیکریټ کېږي د دې علاج ته په کور کې نشي کولی. ټیک شو. یا ایجنګ دی د عمر سره ستا ویښته روان دي د دې علاج ته په کور کې نشي کولی. باقي زیاتره موږ د دې شیزونو چې خیال وساتو د دې علاج کولی شو. اوس مثال یو کس دی هغه په دې شیزونو باندې نه پوهېږي په کار دا دی چې دی ډرماټالوجیست ته لاړ شي دی ډاکټر ته لاړ شي هغه د دې انسان ټیسټونه وکړي چې د دې انسان دا ویښته ولې پرېوځي. د ټیسټونو نه وروسته بیا که دته کوم میډیسن لګي دته کوم شیمپو لګي نو په کار دا چې هغه دې استعمال کړي. نو په دې طریقه باندې موږ د ویښتو علاج شو کولی. خو دا علاج نه دی چې په کور کې تا ته څوک وایي په شوملو سر وینځه او په تلکارۍ باندې سر وینځه او په چي باندې سر وینځه او په نارنج باندې سر وینځه او په انډو باندې سر وینځه دا د دې علاج نه دی. نو ښه خبره دا ده چې تاسو یو ښه ډاکټر ته لاړ شئ هغه ستاسو ټیسټونه وکړي بیا د هغه نه وروسته ستاسو علاج شروع کړي او بیا د دې په علاج کې دوه غټ څیزونه راځي. یو دی هیر ټرانسپلانټ. هیر ټرانسپلانټ هیر ټرانسپلانټ داسې دی چې د انسان د دې سر د شاته حصې نه ویښته راواخلي او مخې ته یې ورله لګوي دې ته ویلی کېږي هیر ټرانسپلانټ. د دې نه علاوه دویم علاج چې دی هغه ته ویلی کېږي پی آر پی. پی آر پی اوس پی آر پی چې ده که نه پی آر پی چې کوم ډاکټر کوي نو مریض ته دا پته نه لګي. په دې وخت کې ډاکټر له خپله ایمانداري شو کول پکار دي. دې ډاکټر له پکار ده چې زه دله دا کومه پی آر پی کوم آیا پاسبل ده چې د ویښته راوخیږي آیا د ویښتو هغه هیر روټس چې دی هغه شته دی ممکن ده چې دا پی آر پي ورله زه وکړم نو د ویښته به راوخیږي. که چېرته ممکن نه وي نو په کار ده چې ډاکټر ایماندار یا ورته په دغه وخت کې ووایي چې پی آر پي مه کوه بار بار سیشنو سه به ستا هسې پیسې ضایع شي خو ستا ویښته به راونه خیږي. نو په دې وخت کې ډاکټر له ایمانداري شو کول پکار دي. دا و د ویښتو پرېوتل او د ویښتو علاج.